ترقی او کامیابی غواړو، خو د ترقی او د کامیابۍ په لار کې مشکلاتو برداشت کولو نه یریږو، نو ځکه خو مو لا تر اوسه په دغه لاره باندې اړو تګ نه دی شروع کړی او په زړه کې کرو اورېږو. انسان قیمت یا د څیز قیمت د سختو نه وروستو لګي، چې څونه سخت دی برداشت کړي د هغې نه پس د ده قیمت لګیږي. د مثال په توګه باندې تاسو دا سره زر وګورئ که نه، نو دا د اور په بټۍ کې د لمبو نه تیر شي نو سره زر ترې جوړ شي، چې د لمبو نه سره زر تیر نه شي نو خلک وایي یاره اصلي سره زر نه دي، جوټه دي او ملاوټ دی پکې. همدقه رنګې که مونږ او تاسو کامیابي غواړو نو سختو ته به ځان نیسو او د سختو نه به تېرېږو، نو هله به الله پاک مونږه کامیابی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم عبدالله عابد، په سوات یونیورسټۍ کې استاد یم او تعلق مې د چارسدې سره دی. تاسو راته هم خپل نوم د کوم ځای سره تعلق ساتئ او څه کار روزګار کوئ په کمنټس کې راولېږئ. زما خوږو پښتنو، زما دا ارمان دی چې زما ټول پښتون قام دی معاشي او معاشرتي طور باندې ښه مضبوط شي. اوس دې دپاره زه مختلف کتابونه ګورم او تاسو ته یې په مورنۍ ژبه کې په ساده طریقې سره د ویډیو په شکل کې در رسوم. اوس تاسو ته زما دا خواست دی چې زما دا اواز باقي پښتنو ته ورسوئ، کیدای شي څوک پې عمل وکړي او خدای پاک یې کامیاب کړي، نو زما او ستاسو به پکې پوره حصه وي. اوس راځو خپلې موضوع اړخ ته، او هغه دا ده چې موږ خو ترقي او کامیابي غواړو، خو په دغه لار کې د مشکلاتو او د تکلیفونو برداشت کولو نه یریږو، نو ځکه تر اوسه پورې موږ ارادې کوو خو په دغه لاره ورځو نه. نو ځکه خو ډاکټر اعظم صاحب وایي چې زړګیه ځان دې ډوب کړو په ساحل د ارادو، منزل ته رسېدې شوې خو د لارې یریدې، فکرونه خوځېدل او سوداګانې خورېدې. خدای پاک په انسان کې د ټولو مخلوقاتو نه زیات صلاحیتونه ایښي دي. د دې خبرې دلیل دا دی چې ټول مخلوقات یې الله پاک د دې انسان د خدمت لپاره پیدا کړی دی، او دا انسان الله پاک د خپل عبادت او د رضا حاصلولو لپاره پیدا کړی دی. نو معلومه دا خبره شوله چې دا انسان د ټولو مخلوقاتو نه ډېر قیمتي دی. او اوس کله چې انسان قیمتي دی یا څیز قیمتي وي، نو تاسو ته معلومه خبره ده چې د انسان قیمت یا د څیز قیمت د سختو نه وروستو لګي، چې څونه سخت دی برداشت کړي د هغې نه پس د ده قیمت لګیږي. د مثال په توګه باندې تاسو دا سره زر وګورئ که نه، نو دا د اور په بټۍ کې د لمبو نه تیر شي نو سره زر ترې جوړ شي، چې د لمبو نه سره زر تیر نه شي نو خلک وایي یاره اصلي سره زر نه دي، جوټه دي او ملاوټ دی پکې. همدقه رنګې که مونږ او تاسو کامیابي غواړو نو سختو ته به ځان نیسو او د سختو نه به تېرېږو، نو هله به الله پاک مونږه کامیابی. نو ځکه هو صاحب شاه صابر صاحب وایي چې زری زری شي چې رڼا ته رسي نور ته رسي، ستوري د سختو نه تېرېږي چې سحر ته رسي. ستاسو د کتلو یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ، ودان آباد اوسئ، بریالي اوسئ. د لوی الله په امان. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.